نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو ځل ډوډۍ خوړه لګیو ډوډۍ خوړه ګڼ صحابو یو باندې سی راغی چې هغه کېناست هغه ډوډۍ په 2 وړۍ ختمه کړه په یو 2 وړۍ کړه ورسې ختم کړه حیران وته صحابه کېناستل حضور پاک مبارک حضور پاک فرمایل ویم دا ډوډۍ لګوا خو مونږ په الله نوم غشتو نه الله پکې برکت واچو او دا باندې سی راغی د خدای نوم یې وانه غشته شیطان وسره مرګرو چې په یو 2 وړۍ ارڅ خلاص کړ دا الله نوم چې په ډوډۍ واغش په ډوډۍ کې به الله برکت پیدا کی یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام صحابه سره ناس ډوډۍ خوړه دې کې یو سړی یو خزه ده یو وینځه ده هغه را منډې وای تاسو په منډه را روانه ده او راتلو سره ډوډۍ ته کېناسته خو چې کېناسته پیغمبر علیہ السلام یې کلک د لاسو نیو لږ ساعت پس یو باندې سی را په منډه دی هغه هم کېناسته چې کېناست نبی علیہ السلام د هغه لاس هم کلک ونیو او مسکی مسکی کېږي صحابو ته تپوس کوي وی ما د دوی لاسونه ولې ونیول پیش وی وینا الله رسول ته پته مونږ ته پته نه لګي وی ګوره مونږ ډوډۍ شروع کړه ډوډۍ لګاوه کسان مونږ غنو نو ما په الله نوم واغشته الله پاک ډوډۍ کې برکت واچو او شیطان ته دا خبره چتا زړه پریوزي او چې شی لګ دی او دونه ګل مسلمانان په مړیږي نو دا وینځه را پسې راولېګل چې دا په کې لاس واچي او دا الله نوم بوانه شي بازار ختم شي نه مې لاس کلکونی و وی چې کارو نشو خو ما کلک لاس گیر کا نو بیا را پسې دا بل را په مخه کا چې د دې په کې لاس کو ګنده کی الله نوم بوانه لی نو شي بازار خلاص شي وی دا لاس په کلکونی و وی زما دې په هغه ذات قسم چې دنیا ته پیغمبر را لېګلې ما چې د دې وینځ لاس او د دې باندې سی لاس د دې دوه لاسونو سره دریم د شیطان لاس مې په لاس کې نیولې درې واړه مې نیولې اسلامی چینل تاسو یې نه د شیطان هغه تاسو یې نه امیم ور سره نیولې علماء وای کله الله نوم دی واغش نو شیطان به په دې رزق ګوتې نه وای او چې الله نوم دی وانه غشته دی به پکې ګوتې وای ګوره شیطان لاس وسره نیولې شوی دی دی به ګوتې وای نو شیطان خو پلیت دی سخاله سونه دی ګندلا سونه دی نو چې ته کوم ډوډۍ خو هغه په ګدلته شته وای تا ته خوکاری نه نو سونه سخا بین به تخیږي خو ته بین نه مینه او سونه سخا خوراک ستا خېټه ته لاړ نو دا الله نوم چې په کومه ډوډۍ واغش نو پاک خوراک د خېټه ته لاړ او چې دا الله نوم دې په وانه غشتا نو شیطان پکې ګوتې والی دی هغه سخا هغه د سپېمو هغه د خولې د لاړو هغه د اندام هغه پاکېدو هغه سخا ګن هغه خو تعالی چې رزق ګوتې وی لاسونه په صابون خونینځي او خو چورې قسم ډیران کې وامه او خیس خاکما او دا ټیپرو کې وسره لاسو منډم او په داروجو کې وسره لاسو منډم نو کم خوراک د خېټه تلا نو وای لکه جی ډوډۍ مخور نه جوړ شو رزق مخور نه جوړ شو نه جوړ کېږي به چې ګند خلې تلا او ګند کلمو تلا او ګند په معده کې پروت دی هغه ګند چې شیطان پکې خپل پلیت لاسونه والدي زما وینا نه ده چا وینا ده د حضور پاک مبارک بسم الله دې لوی برکات دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تا درون بادشاہ دې هرقل خطر ولېګو امام رازی په تفسیر کبیر کې د بسم الله په فضایلو کې دا واقع لیکل وی سر می خوږیږي مال سراکا هغه دا چلو کو چې بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ ولیکو او هغه کاغذ په یو پټکی کې بند کو او هغه پټکی ولا ورولېګو وی بدا پټکی په سر کې ټیک بشي چې هغه پټکی په سر کې سر بیٹی کو او چې پټکی به لر کې بیا به سر خوږي بیا چې به پټکی په سر کې سر به جوړ شو او چې پټکی به لر کې سر به بیا خوږي دا الکه اچل خو بلا پټکی کې ودرېګه ګورو چې دې کې سدي چې پټکی کولو کو پکې دا آیت نکلې شوی چې بسم الله الرحمن الرحیم او دا الله د دینونو برکت. خالد ابن ولید چې تا مجوسیانو سره مل مشو دوته د دین د اسلام دعوت ورکړي چې تاسو مسلمانان شئ. مسلمان لپاره دی چې بل مسلمان له ایمان او د اسلام دعوت ورکړي دا بل کافر له وي تاسو مسلمانان شئ. هغه وته وی ویرا مونږ مسلمانان شو خو مونږ ته اسلام ستاسو نه خوخایا ته مسلمانی او نو الله خو بستاره قدر کوي بالکل می قدر کوي نو خاص نه خدای اسلام
خالد ابن ولید وی به سمانه خبر تخیمه وی زهر شته او پیاله ویاو وشه راوړل زهر یې راوړل هغه زهر چې یو ګوټ انسان اوس کې نو وجنی او چې زهر یې لاس کې واغشتل وی بسم الله الرحمن الرحیم غونډه پیاله اوس کله اړو غږی وته ونګو وی دا زما د اسلام برکت هلکه دا زهر دی اوس کله یو پیاله دی هوتا ته اړو غږ ونکو وی دا الله نوم می وسره مرګري کو زهرو کې د مرګ طاقت چا پیدا کړی دی او دا زهرو نه به د نقصان دا طاقت څوک وباسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل یو میلمه راغی هغه میلمه مشرک و کافر نو میلمه چې د چا راشي که هغه کافر او که مسلمانی ته به قدر او لحاظ کې د عام قاعده مطابق نبی علیہ السلام هغه لپاره یو بستر برابر کو صادر ورته برابر کو بستر برابر کو چې ته په دې خوب کې وده بشو په دې آرام وکا ا کافر په دې نیت راغلی چې د نبی علیہ السلام بی عزتی وکم شپه تیر کړل کافر او کله چې بیا ته سحر وختي پاسه ده او هغه بستر چې نبی علیہ السلام ورته پخپله سمه کړې وه د دې عزت یې کړی و هغه کافر د هغه بسترې د پاسه ورته لوی او دسمات یې وکړو غټ او دسمات یې وکړو لاړو تختید نبی علیہ السلام مبارک چې کله راغی د میلمه ته چې میلمه پاسو ما چې وی قتل میلمه نشته او کوټه کې سخابین دی او چې بیا هغه بستر ته ورغی ورمخکې شو نو په هغې هغې بدبخته لویه ګندګي کړې وه او تښتېدلی وتلی حضور پاک مبارک خفم شو کہ څنګه میل ته به د میلمه قدر کې عزت کې د مسلمانۍ طریقه دا ده نو میلمه هم پکار چې د کور د خاوند هم خیال وساتي دا ګوره عام دستور دی نو دې کمبخت ښه کار ونه که ګوره ما ورته د شپې انتظام وکړه بستر او صادر مې وله برابر که د پلوی او دسمات یې وکړو د دواړو جهانو مبارک صادر پخپله ګورئ دومره مبارک دی پخپله یې د هغه کافر هغه ګندګي د هغې صفی شروع کړه چې صادر راوالي هغه ګندګي بار غورځوي او د هغې صادر صفی حالانکې په کور کې دغه وخت کې 9 بیبیانې دي چې 9 بیبیانې دي په کور کې نو چې داسې واقع پیښه شي سړی ښځې له آواز ورکړي اله راشه دا صفا کا اله راشه دا ګندګي لرې کا او د نبی علیہ السلام بیبیانې خو د نبی علیہ السلام نه زارېدې قربانې دی به لیکن نبی علیہ السلام پخپله چې یو کار کولی شم ولې اوس بل د خوب نه پاسوم زنانه د خوب نه پاسوم بیبي د خوب نه پاسوم پخپله لګیا دی او د هغې ګندګۍ د کافر صفی کوي نو ګوره یو ګندګي ده او بیا د کافر ګندګي ده او صفی یې په هغه لاسونو کېږي چې کم لاسونه دي د مبارک پیغمبر خشته نیازبین لاسونه په هغې صفی کېږي کور چاته نه وي چې راشه داسې وکړه حالانکې شریعت کې منع نه دي ښځه وي دپاره چې هغه د کور صفی وکړي ښځه وي دی چې هغه صادر او د بسترې صفی وکړي دا سړی که ښځې ته وایي څه بده خبره نه ده د ښځې مقصد خو همدا دی چې دا به کوي لیکن دا د حضور پاک مبارک ښکلی جون خو کافر چې کله تښتېده هغه په منډه و چې هسې نه نبي علیہ السلام را باندې را نه شي نو توره ته په کوټه کې پاتې شوی و چې څه منځې ورته را یاد شو چې خو توره رانه پاتې شوه نو بیا په منډه منډه راغی او دی خیال و چې لا نبي علیہ السلام به را پاسېدلی نی چې راغې ورو په قلار قلار کوټې ته ورننوځي او دروازه کولاوي چې توره به راوالم او منډه به کم لا پیغمبر علیہ السلام به نی راغلی خو چې څنګه کوټې ته ننوت او توره راځي د پیغمبر علیہ السلام باندې سترګې ولګېدې هغه هم پې سترګې ولګېدې یو بل ته یې وکتل نبی علیہ السلام مبارک که دغه ځای کې بل سړی وي چې څه لوبه به ورسره کول یاره که دغه وخت کې مونږ وي یا تاسو وي چې ښه ما در سره څه وکړل تا بیا زما په بستر ګندګي په هغه توره به را برابر کړی
نبی علیہ السلام مبارک ورته وی څه چل دی؟ وی صاحب توره رانه پاتې شوه. وی توره دی اوس دام ورته نه وی چې دا زیاتې دی را سره ولې ما در سره خو کړل ته ګندګي د ما په بستر وغورځول. ها کوم ځای را توره دی؟ توره دی خپله واله. د کافر حق دقسې حیران ودرېد چې الله داسې ښکلې خویرې دې سړي له ورکړی دی. راته هسې مو نه وي چېرې دا دې څه کړي دي، تپوس یې رانه ونه که او راته وی دا توره دی واله. بس کلک ودرېد، توره یې پرېښوده ور منډه یې کړه. نبي علیه السلام مبارک یې د لاس نه ونیو. صاحب دی خوښ اسلامی چینل. ما نه غټه غلطي شوې ده، زه قصدن راغلی او ستاسو د بېعزتۍ په خیال راغلیم او دا مې دې دپاره کول چې تا ته تکلیف ورسوم. دا توره مې یېره شو واپس رالم، خو چې ستا دې ښکلي خوی ته ګورم، د اخلاقو ته ګورم، ته راته دروغجن پیغمبر نه ښکارې، ته ما ته رښتونی پیغمبر ښکارې. لاس را دې خوا که چې بیعت ته سره وکړم. پاک قصات هغه کافر رب العالمین مسلمان او د مسلمانۍ نه پسې په خپله هغه خپله ګندګي را واغېشته. ګوره نبی علیہ السلام ته خدای بچم که او هغه څادر یې موینځه خپله ګندګي بار وغورځوله. بس ما ته ښکلي رښتونی پیغمبر ښکارې، دروغجن پیغمبر راته نه ښکاري.